دفاع وزارت د حقوقو محترم رئیس صاحب زه دا په دغه کې دا وي چې یو خبره د چا په زړه کې وي غواړي چې ویې کړي حق دا دی که چېرته دا خبره د ده نه مخکې کوم مقرر وکړه نو دی دې بیا کښېني بیا دې چوپ شي ولې خو حق دې هدف و هغه حق وویل شو نو بیا ضرورت نشته چې ته یې وایې که چېرته ته پورته کېږي او بیا هماغه خبره کوي چې تا نه مخکې مقرر کړې ده نو بیا خو د شوله ځان غوښتنه شوه د ما په زړه کې هغه خبرې وې چې هغه جنا وکړي او ډېر خوند یې راکړ خو چې ده وکړې بیا زه غلی شوم ما نه ویل خو دا چې جناب استاد د دې جواب ونه کړ پکار دا وله چې د هماغه خبرې جواب شوی دې هم جرأت وبایله چې د یوې خبرې جواب یې ورکړ او اساسي خبره بې جوابه پاتې شوه نو ما ویل چې دې باید جرأت نه وبایله ویلې وه چې ما د دې بلې خبرې هم جواب راکړئ او هغه دا چې د موږ تاسو په جامعه کې په نامه باندې د موږ تاسو جامعه الحمدلله د اسلامي جامعه ده بیا علی الخصوص په اوس نظام کې یو مخ اسلامي جامعه تاسو ګوره فکر وکړئ چې په ټوله نړۍ کې د داسې نظام مثل نشته لکه اوس چې په افغانستان کې الحمدلله راغلی دی او د داسې نظام داسې عاملین په ټوله نړۍ کې نشته زموږ د امیر المؤمنین حفظه الله نه رانیولې تر اخرني عسکر پورې دا ډېره په اسلامي تهذیب ولاړه جامعه ده او حکومت دی الحمدلله الله تعالی دې دوامداره کړي نو زه درته وایم چې دوی چې کومه خبره وکړه چې وایي د موږ په اسلامي جامعه کې مقررین ولاړېږي استناد په غربي پوهانو ورکوي د هغوی تجربې د هغوی اقوال را اخلي او د هغوی اقوال د ځان لپاره مبنا د شي لپاره ګرځي د جناب همدا خبره او باید دوی دا ویلو او ستاسو دې جواب راکړي خو دې جواب دا دی یعنې تقریبا کم جواب د موږ تاسو په ټولو اسلامي نړۍ کې دا څه جامعې چې په نامه د اسلامي ملکونو ټول د غربي او اروپایي پوهانو متاثر دي دا تاثر چې دی دا تاثر اوسنی نه دی دا ډېر پېژنی دی نو د دې ازاله چې راځي دا هم ډېر وخت غواړي دا هم ډېر وخت غواړي چې دومره وخت دغه تاثر اخیستل شوی وي د دوی نه او بیا د دې ازاله کېږي بیا موږ د متاثر سو د اسلامي جامعې نه د اسلامي پوهانو متاثر سو دا بیا ډېر وخت غواړي د اسلامي کنفرانس په نړۍ کې فلسفه او اساس څه شی ولې جوړ شو هغه ځکه جوړ شو چې دغه اسلامي کنفرانس چې اساس یې ښودل کېدل دا په مقابله د کفري نظام کې وه چې د نړۍ دا مقابله د ډېر پوهان وغږېدل الله تعالی دې اجر ورکړي چې دا د عثماني خلافت نه رانیولې چې دا مقابله روانه ده نو دوی دغه اسلامي کنفرانس جوړ کړ چې د کفارو مقابله وکړي په سیاست کې او په عمل کې او په جهاد کې او په هر څه کې که د یوه اسلامي ملک په مقابل کې کفري نړۍ راپورته کېږي لکه ناټو چې راپورته شوله اسلامي کنفرانس جوړ کړي اوس اسلامي کنفرانس ولې دغه خپل عهده پرېښوده ولې اسلامي کنفرانس تشکیل دی د اسلامي ملکونو اسلامي ملکونه چې دي فردا ټول د کفري نظامونو څخه متاثر دي د هغوی د سیاستونو نه متاثر دي د هغوی د اصلاحاتو نه متاثر دي او د غیر شرعي غیر اسلامي سیاست متکا افکار د انسانانو دي هغه څه دي چې محصول د فکر د انسان دی نو کفار چې څه سیاست غوره کوي مواد ورته ږدي بیا تاسو ګورئ دا د کفري سیاستونو نتیجه دا وي چې یوه ورځ یوه ماده پرېږدي وایي دا ماده اوس کار نه ورکوي
هغه فسخ کیږي خپل قانون خو اسلامی سیاست دی حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم رانیولې تر دې اوس وخت پورې دا تر اوسه پورې پاتې نه ده یعنی تاسو به نه اورېدلی چې پلانکۍ مسله او پلانکۍ ماده د سیاست اسلامي دا نور غیر فعال ده دا نور کار نه ورکوي ولې خو حضرت الله جل جلاله فرمایي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا یو شی ته چې بنده کامل وایي دغه میز بنده جوړوي بالاخره چې آخر ته ورسي وایي دا کامل شو خو هغه ګوره ډېر کامل یو څه ته چې الله تعالی کامل وایي هغه څومره کامل دین نو دا دین داسې دین نه دی چې د دې دین نه بهر څه پاتې دي هر څه په دې دین کې شته البته چې عاملین یې عمل دغه کې پیاده کړي الله تعالی جل جلاله دې ټول توفیق ورکړي او دغه جناب خبرې مې ډېرې زیاتې خوښې شوې نو جواب یې همدا دی کم جواب چې د موږ تاسو په جامعه باندې اثرات د غرب د اروپا پراته دي ځکه هم موږ اصطلاحات غربي استعمالوو د دوی په پوهانو باندې استناد کوو ولې په خپلو نه کوو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حکومت نظام داسې نظام جوړ شوی دی مثالي دی کفارو ته استفاده کړې ده حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه چې د ده په کړوسیانو کې راځي هغه به ګرځېدو د حضرت عمر د قانون د پلي کېدو لارې خلکو ورکړي چې په دې مسله کې ده څه کوه په دې مسله کې ده څه کوه ولې هغه د اسلام د پوهانو نه ایستل کوي وصلی الله تعالی علی خیر نړۍ مننه واقعا چې ډېر علمي مسایلو ته باندې رڼا واچول ډېره مننه قدرداني کوم